سلامونه ګرانو دوستانو، ستاسو ورور ستاسو ملګری د بېنظیرې انډیوال ستاسو په درانه خدمت کې ده. دم ګړۍ تاسو ته په دې لایق خپرونه کې ښه راغلاست وایم. ټول راشئ، په خیر راشئ، هر کله راشئ. او زمونږ خپرونه خو تاسو ته معلومه ده چې همغه چپه کوو به یې د قلم په زور به یې چپه کوو. ګلخانه غږ مې درځي؟ نه ګلخانه، نه غلخانه، غږ مې درځي. دوستانو هیله کوم ویډیو را سره شیر کړئ چې د ګلخان ته مې غږ ورشي. ما نن ځایم تبدیل کړی دی، د یو ملګري اتاق ته مې راغلی یم ځکه چې غواړم چې د ځای نه تاسو سره لایف سم. خو دغلته یې کښېږدمه، نه غږ مې درځي. ګلخانه غږ مې درځي؟ ښه زه یم ګلخانه غږ مې درځي. یو وایي چې هو راځي. سلام قهرمانه لکوزی جان. وعلیکم السلام، سلام 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 سلام، شراغلا ټولو ته په خیر راغلی. هر کله تاسو ته وایم هر کله راشئ، زمونږ خپرونې ته ښه راغلاست. اجمل جانه ډېره مننه ورور. زه به دا ژاولې وې د صحت لپاره ښې کله کله معده په خاطر باندې د صحت لپاره ښې کله کله نو ما اچولي دي. زر ویډیو ځان سره شیر کړئ، نورو دوستانو ته ورسوئ چې په موضوع باندې شروع کړو. زه وایم چې ګلخانه غږ مې درځي، نو دلته یو ورور راته وایي چې هو غږ دې راځي. الکوزی برو جان مینه ناک هلکه ته یې اورې، زه خو یې نه اورمه. نو هر څوک د ویډیو، هر نفر د ویډیو 5 ځایه کې شیر کړي، ما ته دې ولیکي ډن. 5 ګروپو کې دې شیر کړي، د افغانیت نښه دې په ځای کې ما ته دې ولیکي ډن. هله شروع 1 2 3 4 شروع 5. اوس ګورم چې لومړی سړی څوک د 5 ګروپونو کې شیر کوي او راته لیکي چې ډن. ښه وایه که نه څنګه یې؟ زار ستړي مه شئ، څنګه یې؟ زنګ شه، ټول ته به زنګ کړم. ډن. حبیب منګل لومړی سړی د ډن یې ولیکه، کیدای شي چې 5 ګروپونو کې شیر کړي او راځي که نه. ښه الکوزی صاحب درته میسج وکړه، هغه حتما وګوره همدا اوس چیرې د میسج کړی ده. هو راځي، پسې راتېر شه. لومړی سړی حبیب و. احمد افغان رورو هم ولیکه چې ډن. زنده باد وروره، تا هم په 5 ګروپونو کې په 26 صفو شیر کردم. 26 ډېره مننه. سلامونه، وعلیکم السلام. زما زړه سر یې الکوزی صاحب، مینه ناک افغان دولتزی، لو یو. ښه ویډیو شیر کوم درته لالا، ډېره مننه. ډن. پرویز خان ته خو اتل سړی. بیا وایي د بېنظیرې انډیوال ستاسو ورور ستاسو ملګری د بېنظیرې انډیوال ستاسو په درانه خدمت کې ده. ستاسو ورور ستاسو ملګری ولسکشر الکوزی د بېنظیرې انډیوال ستاسو خدمت کې ده. دا خبره په یو چا ډېره بده لګي. ستاسو ورور ستاسو ملګری د بېنظیرې انډیوال ولسکشر ستاسو په درانه خدمت کې ده. ستاسو ورور ستاسو ملګری ولسکشر الکوزی د بېنظیرې انډیوال ستاسو په خدمت کې ده. ستاسو ورور ستاسو ملګری د بېنظیرې انډیوال ولسکشر الکوزی ستاسو په درانه خدمت کې ده. ښه بیا وایي د بېنظیرې انډیوال هو وزیر صاحب بیا یې وایمه ستاسو ورور ستاسو ملګری د بېنظیرې انډیوال ستاسو په درانه خدمت کې ده. او بچه چرا خودت فرار کردی از امریکا با کانادا که به درس رفته بودی؟ باز تو فرار کردم یا نکردم؟ خب عمو تا کردم دیگه. تو را چی؟ در شکم چرا درد است؟ کدام
خواهرت خو همراه ما فرار یک جای نکرده نه ناوردیم همراه خود. سلامونه څنګه خوشحاله سلامونه لکوزی صاحب خم مضمون دی راخستی ګرانه ښه ډېر ښه. ډن والا څه شو؟ سلامونه قربانو وعلیکم السلام. ګلخانه غږ مې درځي؟ ون ټایم مور. ښه ستاسو ورور ستاسو ملګری د بېنظیر انډیوال ستاسو په درانه خدمت کې د لو یو. سلامونه او نیکې هیلې دوستانو ویډیو شیر کړئ. زنده باد ترونو. ګلخانه غږ مې درځي؟ ګلخانه راځه. د اروپا ټولنې دوستانو تبریکي درته وایم، د اروپا ټولنې ویډیو هم ما شیر کړې ده، همدلته راسره ده. د اروپا ټولنې پرېکړه کړې ده چې د ډیورنډ کرښه د افغانستان او د ډیورنډ کرښه یعنی پاکستان موجودیت د نړۍ لپاره یو تورستي هیواد په شکل پیژندل شوی ده، چې دې کې د اروپا د ټولنې مشرانو هم خبرې کړي دي، په دې باندې اترې کړي دي، او انشاءالله دا خبره به کلیر کیږي په دې نږدې وختو کې. ټولنې روانې دي. په برطانیه کې هم دا خبره روانه ده چې هو دغه ډیورنډ کرښه یو اشتباهاتو تاریخي اشتباهات تیر شوي دي. انشاءالله په رانوي وخت کې به په دغه 2020 کال کې به دا خبره خلاصو او د ډیورنډ کرښه به سپارو چاته؟ افغانانو ته. بلوچستان به سپارو بلوچستان لپاره، ځکه پاکستان د تورستي یو هیواد د نړۍ په سطحه پیژندل شوی. نو دوستانو تاسو دا ویډیو ځان سره شیر کړئ. زه نو چې ای ګلخانه غږ مې درځي؟ د هغه خبره بې ادبي دي ډېر معافي. خسکوس یې چیرته به ځې؟ چیرته به ځې؟ غږ مې درځي؟ غږ مې درځي؟ اروپایي ټولنو فیصله کړې ده چې دغه کار برطانیه هم ورسره ناسته ده او ویلې چې دغه د ډیورنډ کرښه په نړۍ کې د تورستي شکل باندې پیژندل شوې ده. کله چې پاکستان منځته راغلی هلته بېوزله بلوچان وژل کیږي، پښتانه وژل کیږي، دې خوان افغانان وژل کیږي او دا کیږي. تر اوسه چې که غواړې په افغانستان او بلوچستان او آسیا میانه چې ورته وایي یا د آسیا زړه چې ورته وایي په هغه کې سوله راولې تامین یې کړې، نو دا اړینه ده چې د ډیورنډ کرښه کم اشتباهات په تاریخ کې شوي دي هغه د له منځه لاړه شي، ډیورنډ کرښه د افغانانو ته وسپارل شي او افغانان به خپل کار کوي او پاکستان د ختم شي او انشاءالله قراره به نه نه رهیگا باس نه بجیگا باسری، نه رهیگا بات نه بجیگا باسری. او همدغه شی وایي په اردو کې، په هندي کې ورته وایي نه رهیگا بات نه بجیگا باسری. نه به پاکستان او نه به تورستی هیوادونه، نه به هیواد او نه به تورستی هیوادونه. ځکه چې کله چې هیواد تورستانو نه وي نو تورستی هیوادونه، تورست هیواد چې نه تورستی فعالیتونه به چېرته رامنځته شي. ګوره کشمیر، انډیا، افغانستان، بلوچستان، وزیرستان، بنګلادیش، پسې په دې ټولو ځایونو کې د پاکستان ملیشې دي کار کوي او د پاکستان ایسۍ دي چې دا پیسې اخلي والته خلک وژني. اوس اروپایي ټولنې دا پرېکړه کړې ده، برطانیه سره هم ناست دي چې دغه تاریخ کې کومه اشتباه شوې وه دغه د تاریخ لپاره یو توره لکه ده، دغه اشتباهات باید اصلاح شي او د ډیورنډ کرښه افغانانو ته وسپارل شي، بلوچستان بلوچانو ته وسپارل شي او سند پنجاب دا انډیا ته وسپارل شي. خبره کلیر شي. نه رهیگا بات نه بجیگا باسری. ګلخانه غږ مې درځي؟ غږ مې درځي ګلخانه؟ شاه محمد ګوره ما ته زغله ګوزو که دغه ته یو شه شاه محمد راځه، شاه محمد راځه، شاه محمد راځه. سلامونه السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشره څنګه؟ شکر د الله فضل. ته څنګه یې؟ ښه په خیر یې؟ اول به ته ماته دا ووایې چې دا ګوزوک څه شته وایي؟ ګوزوک دې ته وایي چې د دروغونه زیات وایي. دا ګوزوک دې ته وایي چې دروغونه زیاته ځان ته وایي. په کومه ژبه کې ورته ګوزوک وایي؟
دا زموږ په ژبه کې دی. ستاسو ژبه کومه ژبه ده؟ هغه پښتو موږ دې ته پښتو وایي. پښتو کې خو زه پښتون یم، ګوزوک خو پښتو کې نشته ده. زه نه پوهېږم چې تا کوم ته ځای نه ده پښتون کړې. یې؟ شک ګڼې؟ ته پښتون یې؟ شک ګڼې؟ هو. څنګه شک ګڼې؟ ما ته وایه ګیره مې نشته، لنګوټی مې نشته، 36 32 35 36 نه وایم، که څنګه چل ده؟ نه په تا کې د پښتون کوم لباس دی، کومه خبره په تا کې شته؟ پښتون په لباس نه سړی کېږي، پښتون هغه ده چې ژبه د ولې نه پښتون سړی وي. کېږي؟ دا ژبه چې زه لګېیم ژبه د پښتو ژبه ده. پښتو ژبه د ګلخان کاکا دا پښتو چې ده دا ژبه ده. ښه ته پښتون یې؟ ته پښتون یې؟ او زه پښتون یم. او زه ښه. پښتون یم. پښتو اول چا وویلې؟ ته هغه حساب پرېږده، ما حساب د تا سره شروع دی. هغه هغه پخوا حساب پښتانه نه پرېږده. پرېږدم. ته چې ځان ته پښتون وایې ګلخان کاکا، زه به ته تا ته وایم خبره چې دا وه. پښتو اول چا ویلې؟ د پښتو اول لومړنی شاعر څوک و؟ ته پښتو لوړنی شاعر ته پرېږده، ما ته دا وایه ستا لباس ستا حساب ګوزوک کتاب پښتو کاکا، نه دی. ګوزوک کاکا، زه تا ته دیم ګوزوک کاکا، ګوزوک کاکا، زه تا ته دیم ګوزوک کاکا چې دغه لومړی پښتو چا ویلې او د لومړی پښتو ژبې شاعر څوک و؟ ګوزوک کاکا. ته یو پښتون، ما هېڅ پښتو کې نه حسابوه. ګوزوک کاکا څوک و؟ زما په حساب رحمان بابا شاعر دی. اوس تا ته په دری کې ویلی شي، په دری کې زمونږ خوږې ژبه کې په دری کې تا ته ویلی تو یک آدم گوزوک هستی. پوهېږې؟ تو یک آدم گوزوک هستی. تو که بری گوز میزنی دیگه، بر 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 دیگه چیز یاد نداری. کوم ځای سره تعلق لرې؟ زه د پاکستان سره تعلق لرم. ای خدایم بې خو بنیادو باسه د پاکستان پښتنو. چې نه لنګماران سوی نه پښتانه سوی، نه لنګماران سوی نه پښتانه سوی، دواړو کې پاتې شرمېدلي خلک سوی. هغه ځینې پښتانه چې دي قربان ترې شم هغه پښتانه دي. شرمېدلی دا رقم شی لکه دا ته نه خبره واوره. سرې منګی سوی، نه منګوټی سوی، نه د چال نه دال سوی، نه چڼې سوی، نه دال سوی، نه چڼې سوی، نه د چرګو هډوکی سوی، پاتې خو ګوزو کاکا سوی. ګوزو کاکا سترګې د جار سم الله تعالی دې تا دا مغز خلاص کړي. ګوزو کاکا خفه کېږه مه، دا قواره دې انسانیت نه ګرځېدله. ګوزو کاکا ګوزک هغه سړی چې خبرې نه اوري، خبرو سر نه خلاصوي. او ګوزو کاکا زه تا ته وایم چې د پښتو لومړی شاعر چې و، پښتو لومړی شاعر چې و هغه بیډ نیکه و. پوه شوې؟ بیډ نیکه د هغې نومېده. د پښتو لومړی شاعر، د پښتو لومړی لیکونکی د هغې نومه بیډ نیکه و. ښه قربان ګوزو کاکا. او د تروریستي، د فحشات او د بې بنیادۍ اوله تعداد چې ایښې ده قید اعظم پاک سردنی شادباد. دا اوس خوله ده چې ته دا پاک زرزمین په وایه ګرد دې نسي دا یو برداشت نسي راوړی. ګوزو کاکا دې ته پښتون وایي؟ یاره ما ته زه اوس تا ته د پښتو درس در کوم. ګوزو کاکا ته خو په دې پوهېږې نه که نه؟ ګوزو کاکا چې دا پښتو چی ته وایي؟ ګوزو کاکا یا ته پښتون یې؟ ته ما ته خپل ځان راووشه. زه د تا سره سوال کوم. شاعري مایري ته لا سیټ ته پرېږده. اوس زه تا ته چی ښکارم؟ انګریز؟ د کاناډا سپی تا څوک پېژني؟ تا په افغانستان کې ته داسې لرې چې کاناډا سپی. ښه ای خبر شوم اوس پاکستان کې جنکۍ چینایانو سره انډیوالي کوي. دا بیا چا د توی له ګوزک چینایانو سره اوس ودونه شروع کړي دي. پاکستاني جنکۍ دونه زیاتې شوي دي. ګوزو کاکا شکر کېدونه کمزوري چې د مصر څوک ښځې بوځي د انګریزان. نو چې بوځي نو چې افیا صدیقي چیرې پرته ده؟ افیا صدیقي چیرې پرته ده؟ افیا صدیقي
رسمي افیا رسمي صدیقي چې افیا هلته صدیقي پرته ده، هغه ډېر چې بیچاره د تجاوز نه د هغې رنګ نه سکور جوړ شوی، لعنت د په تاسو بې غیرت وي. رسمي او ډاکټره، رسمي او یو دینداره ښځه امریکا ته ورکړه په پیسو باندې. لعنت د ستاسو په غیرت سي، لعنت د ستاسو په غیرت سي، په زرهاو د پې د لعنت سي په تاسو سپږنو. افیا صدیقي کوم ځای کې پرته ده؟ افیا صدیقي نادیه پیژنې؟ نادیه علي، نادیه علي پیژنې تور پوستو سره چې معاملې کوي؟ افیا صدیقي ته زه خبره اورې که انټرنیټ کې درته سرچ کم ښځه ورکه دا خبرې پرېږده. ګوزو کاکا سوال درنه کوم، کله چې اروپا ټولنه ناسته ده دا ډیورنګ کرښه به له خیره سره ختمیږي او دغه به دا بیرته به همغه پښتونخوا د افغانستان حاکمیت لاندې راځي. ګلخان کاکا وایم ګوزو کاکا ته به چیرته ځې؟ دا ستا زړه ته ولیږي؟ نه ته به بیا چیرته ځې؟ ګوزو کاکا ته به چیرته ځې؟ لنګمار سره به ځې که پښتنو پلو به راځې؟ ستا زړه ته ولیږي چې وسي؟ ای خدای دې وشرموه، موږ د په خدای دا پنجابي شروع کړه، خدای دې وشرموه. زه تا ته بیا به چیرته ځې؟ بیا به چیرته ځې؟ ته د کوټ یو د ګوزک خبر اورې که نه اورې؟ زه تا نه دا سوال کوم که د ډیورنګ کرښې باندې خبره کېږي، دا ډیورنګ کرښه ختمیږي، ته به بیا چیرته ځې؟ ګوزو کاکا لنګمارانو سره ځې که دې خواته افغانانو سره به راځې؟ زه تا ته وایم ته ګوزک یې، ستا تر اوسه پورې په شي سر نه خلاصېږي. د چا زړه ته ولیږي چې پاکستان به زما په ختمېږي؟ سوال باندې پوهېږې ګوزو کاکا؟ زه تا ته چې یم ګوزو کاکا، زما سوال دا ده د ډیورنګ کرښې باندې اروپا فیصله کړې چې 2020 کې به دغه کرښه له منځه وړي، ځکه چې په نړۍ کې ترستان روزل کېږي هغه د پاکستان د کثیفې خاورې نه روزل کېږي. زه به تا ته وایم چې ګوزو کاکا ته به کومې خواته ځې؟ د تخرګو ټیزونه به اچوې که نه؟ پاک سرزمین درد درد کشور یاسین درد درد دا به م نه وي درد درد پاک سرزمین درد درد کشور یاسین درد درد پاک سرزمین درد درد. هغه د اشرف غني ډراری دی. او یا زموږ ترڅمې ګیر کړې که نه په تا به چی کوم؟ غوږ ونیسه. پاک سرزمین درد درد به در باندې کوم، پاک سرزمین درد درد کشور یاسین درد درد. دا خو به نه وي که نه؟ بیا به انډیواله د خورې دمبوره وهې پل خشتي مخکې به د درومه 15 روپۍ به خدای خلک به د الله په رضا درته درکوي. بیا به ورته چی وایي اوس خو نشته پاک سرزمین درد درد، نشته د کشور یاسین درد درد. له خندا دې مړ کړم ګوزو کاکا، ښه له خندا دې مړ کړم. فقط لاس په ونیسه چې ونوځي. ګوزو کاکا بیا هم زه اخرنی سوال درنه کومه، تا ته وایم ګوزو کاکا ته به چې دغه ډیورنګ کرښه ختمه شي ته به کومې خواته ځې؟ لنګمارانو سره به ځې که افغانانو سره به یو ځای کېږي؟ زه نر پاکستانی یم، په پاکستان کې اوسم، پاکستان به تر اخره یې. ښه یو ځل دا پاک سرزمین ډر ډر ته وایه، کشور یاسین ډر ډر ته وایه. تا ډېر سوالونه وکړه، زما دې سوال جواب راکوی سي؟ نه یو ځل راته دا پاک سرزمین ډر ډر ته وایه، بیا تا د هر سوال جواب راکوی سي که یا؟ زه ګوزو کاکا زما د سوال جواب راکوی سي که یا؟ ګوزو کاکا زه د ټولو سوالو جواب در کوم، فقط یو ځل وایه پاک سرزمین درد درد، دا راته وایه زه بیا د هر جواب در کوم. که ته زما د سوال جواب راکوی سي خو دغه خبرې شروع کړه که نه یې کټې که د ګوزکانو کار نه دی زموږ د سوال خبرې جواب راکول. زه ستا د ټول سوالونو جواب در کوم، چمتو یم، خو یو ځل به پاک سرزمین ډر ډر کوې چې زه یې واورم. ځه دا هر ګوزک یې ازمولی نه سي. لاړه په ګوزو کاکا مشهوره سو، یوټیوب کې به د ویډیو پرته خلک ورته ګوزو کاکا نارې وایي. سبا به انډیواله پښتونخوا کې به دې نارې وایي ګوزو کاکا. ولیدل نه یو ځل زه داسې چلو کو که نه، یو ځل ګوزو کاکا داسې وایي پاک سرزمین درد درد کشور یاسین درد درد، دا راته وایه بیا تا هر سوال جواب زه کومه. ځه ووایه راته ځه. زه تا ته هم د هر ګوزک یې برداشت شوی نه سي دا پاک سرزمین.
خو ته خو هر ګوزو که خو دلګانې برداشت کنه نران پښتانه چیرته د دغسې برداشت دلګان کولی نشي شي یا برداشت خو کولی دلا لکه د دا ویران ته منډۍ اولادونه یې برداشت شي ته ما ته صرف یو ځل ډر داسې ټکو پاک دلګان نشي سرزمین برداشت ډر کولی لکه دا ته ښه ورکه آخرني سوال ته بیا راځم کله چې د ډیورنډ کرښه ختمه هغه شي کومې سوال خواته مې ځان به ځې څه چېرته ګوزو زما د کاکا سوال جواب راکړه زما د ګوزو سوال کاکا چې جواب د ډیورنډ راکړه کرښه ختمه شي کومې خواته به ځې تا ته زما د سوال جواب راکړه یا به ګپه سره کوو مخته ښه ووایه سوال دې ووایه ته ما ته دا وتې ځان ته افغانۍ وه دا څونه بې عقل stupid question دی ته وایي stupid question زما د ته ما سوال مغه شی جواب بې عقلې زما د سوال سوال دې ما مغه شی جواب بې راکړه عقلې زه ته مخته ځان ته افغانۍ جواب وې غواړم ته ځان ته افغانۍ وې زما نیکه افغانی و زما تاریخ دی افغانانو ده زه به یم افغان زه به پاتې کېږم افغان وم به افغان زه خو ګلخان لنګمار نه یم نه د قید اعظم ترانې ته ولاړ یم پاک سرزمین ډر ډر کشور یاسین ډر ډر کله ولاړ یم تا لیدلی یم زما تاریخ معلوم ده لوړ تاریخ نه دی قربان شم دا افغانستان دی د لوړو غرونه یې قربان شم دا د زلمیانو وطن دی دا د شل زلمیانو وطن دی ګوزکه افغانستان د افغانیانو دی افغانستان د افغانیانو دی دته stupid question وي دته وی stupid question زه ورکه ته سیاسي ګوزوک تا سره وخت ورکه تا سره وخت ځای کوم ته ګوزوک شي سره چیرته خلک وځي کې زه لاړ شه زه مخې ته خزا برداشت ګوزونه ولا ښه دوستانو دا و پاک سرزمین در در کشور حسین در در سونه خطرانه مې ورته جوړه کړه دا پاکستانیان